سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوی د دې سات مهمو خبرونو ته شراغلاست. د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې د 246 میلیون افغانیو په ارزښت د کندهار هرات د 210 کیلومتره اوسپنیزې کرښې د تفصیلي ډیزاین کارونه پیل شوي. د یاد وزارت د خبر له مخې د دې پروژې چارې به تر راتلونکو 8 میاشتو بشپړې شي. بلخوا د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي د دغې بنسټیزې پروژې په بشپړېدو سره به د افغانستان له لارې ترکمنستان او ایران له پاکستان سره ونښلول شي. نوموړي دغه پروژه له تجارتي او ترانزیتي پلوه یو مهم اقتصادي ګام بللی دی. پاکستان کې د افغانستان د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د اسلام آباد له نړیوال اسلامي پوهنتونه د افغان زده کړیالانو په فراغت غونډه کې ویلي افغانستان ته داسې متخصصین پکار دي چې د خپل مسلک په ژورې پوهې او د مسؤلیت په منلو سره د هیواد د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ننګونو د حل لپاره کار وکړي. شکیب زیاته کړې چې سرپرست حکومت د زده کړو، څیړنې او ښوونیز نوښت ودې ته ژمن دی. د خبرپاڼې له مخې د افغان زده کړیالانو د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا په برخو کې د اسلام آباد له نړیوال اسلامي پوهنتونه فارغ شوي دي. د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین وایي دغه شرکت توانېدلی چې په تیرو 5 میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د 1.5 میلیارد او 600 زره ډالرو په ارزښت پروژې پلي کړي. د یاد شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر په یوه خبري کنفرانس کې وویل دې مودې کې د 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 206 تړونونه هم لاسلیک کړي دي. عمر ویلي د نړیوال بانک له لوري به د کاسا زر پروژې پاتې کارونه بیا پیل او د 2 کلونو په موده کې به بشپړ شي. نوموړي زیاته کړې د ازبکستان 500 کیلو ولټ لاین چې د 1000 میگا واټه برېښنا د انتقال ظرفیت لري کارونه یې په 2 برخو کې په چټکۍ دوام لري چې په خبره یې برېښنا شرکت هڅه کوي د 1404 کال تر پایه یې چارې بشپړې کړي. نوموړي د شاوخوا 515 میگا واټه په ټولیز ظرفیت د برېښنا تولیدي فابریکو جوړولو لپاره د پانګونې د 14 پروژو د طرحو د تحلیل او ارزونې چارې بشپړېدو هم خبر ورکړی. د برېښنا شرکت مسؤلینو دې کنفرانس کې دا هم ویلي چې د روان کال په جریان کې د برېښنا پلور له درکه په ټولیز ډول 1.5 میلیارد او 511 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د اولمپیک ملي کمیټې خبر ورکړی چې د ایران په کوربتوب د رزمي ورزشونو په نړیوالو سیالیو کې افغانستان د 22 میډالونو په ګټلو سره چې 12 د برونزو، نه د نقرې او 6 د طلاو دویم مقام تر لاسه کړ. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه سیالي د بشردوستۍ نړیوالې سیالۍ 2025 په نوم د ایران په شهرستان ښار کې ترسره شوې چې د رزمي ورزشونو په بېلابېلو سبکونو کې سیالي درلودې. د یادولو وړ ده چې په دغو سیالیو کې لومړی مقام ایران، دویم افغانستان او دریم هغه عراق خپل کړ. د اولمپیک ملي کمیټې ویاند اتل مشواڼي سپوږمۍ رادیو ته وویل له 12 هیوادونو څخه ورزشکارانو په دغه سیالیو کې ګډون کړی وو. له ښه مرغه افغان ورزشکاران وتوانېدل چې په دغه سیالیو کې په ټیمي ډول سره دویم مقام ترلاسه کړي او په فردي ډول سره په بېلابېلو سبکونو کې افغان ورزشکارانو 22 بېلابېل میډالونه وګټلو چې 6 میډاله پکې د سرو زرو هم شامل وو. دا و د دې سات مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.